کابل کې د محتسبینو لپاره شپږ ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدو وزارت له لوري د محتسبینو د اصلاح او روزنې په موخه شپږ ورځنی سیمینار پیل شوی و چې پکې د کابل ولایت اړوند حوزو او ولسوالیو لسګونو محتسبینو ګډون کړی و. د یاد سیمینار د وروستۍ ورځې په مناسبت غونډه رابلل شوې وه چې یادې غونډې ته د اصلاح او روزنې رئیس مولوي محمد یحیی عارف په خپلو خبرو کې وویل کوم نظام چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر ونه لري هغه نظام اسلامي قوانین نشي تطبیقولای. لنډه دا چې اسلامي نظام امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته اشده اړتیا لري. چې کوم نظام کې کوم حکومت کې دوه څیزونه نه وي نو هغې ته اسلامي نظام نشي ویلی. اول په کوم نظام په کوم حکمرانی په کوم حکومت کې چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه وي او دویم په هغه بادشاهي یا حکمرانی کې محاکم اسلامی نه وي دی حکمرانی دی حکومت ته اسلامی نظام نشي ویلی. ویلی شي نشي ویلی. همداراز نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د دښمن له تبلیغاتو متاثره کسان ټینګار کوي چې د امر بالمعروف وزارت کړنې دي ودرېږي په داسې حال کې چې قرآن کریم امر بالمعروف او نهي عن المنکر د غوره مؤمن صفت بللی دی او څوک چې د امر بالمعروف وزارت د فعالیتونو د درېدلو په فکر کې دي هغوی په حقیقت کې د خدای جل جلاله سره په جګړه کې دي. ځان ته لوی لوی خلق وایي د هغو لیکنې ما په رسنیو وکتلې چې دا خبره کوي چې امر بالمعروف وزارت ته ضرورت نشته. نو ای علماو تاسو جواب راکړئ د دغو پوهانو دا خبره د الله د خبرې سره مقابله کېده که نه ده؟ ځکه الله وی تاسو نه د یو جماعت داسې وي چې هغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او زموږ د افغانستان ملت کې داسې کسان دي چې هغوی دا وایي چې امر بالمعروف ته ضرورت نشته. د همداراز له محتسبینو غوښتنه وکړه چې مجاهدینو ته د دیني زده کړې زمینه برابره کړي ځکه هغوی 20 کاله په نظامي جهاد بوخت وو او له زده کړو محروم پاتې شوي. همداراز له ټولو والیانو او ولسوالانو څخه غوښتنه وکړه چې له محتسبینو سره د ټولنې د اصلاح او روزنې په موخه اړینې مرستې وکړي. چې تاسو به د خپلو مجاهدینو د اصلاح او تربیت کار ستاسو یې دا واورئ. ستاسو د مجاهدینو ستاسو د پولیسو ستاسو د اردو پوهاوی کار د چا دی؟ ستاسو دی. ای امر بالمعروف والا ستاسو کار دی. تاسو به د خپلو مجاهدینو اصلاح کوئ. ولې؟ ځکه ستا مجاهدین دا 20 کاله په سنګر کې پاتې شوي دي. ستا مجاهدین 20 کاله د کتاب نه لرې پاتې شوي دي. ستاسو مجاهدین اوس هم کتاب ته کتلو ته وزګار نه دي مطالعې ته وزګار نه دي. نو ای د کابل ولایت د ولسوالیو محتسبینو دا ذمواري ستاسو ده. تاسو به د خپلو مجاهدینو د اصلاح او د تربیت کوشش کوئ. ورپسې د کابل والی شیخ ندا محمد غونډې ته د وینا په مهال وویل د پیغمبرانو د رالیږلو موخه امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې دا د ټولنې د هر وګړي دیني وجیبه ده او په ځانګړي ډول دا وجیبه اوس محتسبینو ته ورسپارل شوې ده. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ټولو پیغمبرانو د بیاست مقصد دی. هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی دی د بیاست مقصد یې دا دی چې اقامه د معروف وکړي او ازاله د منکر وکړي. نو هغه د پیغمبرانو د بیاست مقصد نن تاسو ته حواله دی. تاسو به مخ ته وړئ. الله جل جلاله په دې مقام باندې نازولی یاست. همداراز د ډاډ ورکړ چې محتسبینو سره هر ډول مرستې ته چمتو دی او په وینا یې څوک چې د محتسبینو ملاتړ نه کوي معنا دا چې د نظام ملاتړ نه کوي. په ټینګه درته وایم تشریفاتي اړخ نه دی په عمل کې به انشاءالله تاسو ووینئ. دا ستاسو چې کومه ذمهواري ده کې په ولسوالۍ کې لري کې په حوزه کې لري کې په ماموریت کې لري ښه په جرأت باندې هر چا ته خبره کوئ. زموږ به پوره تعاون در سره وي ځکه ماته دا ستاسې کار د ولایت په چارو کې در ټولو کارو راته مهم دي. باور وکړئ دا ایماني خبره درته کوم. داسې نه دی چې دا مازې یو تشریفاتي خبره ده او راغلی هم په دغه نیت باندې کابل ته یم دا مې اراده ده چې الله پاک یو تحول راولي. تحول ستاسې په توسط راځي چې د دغه ادارې د دغه ریاست څومره حمایه زموږ په واسطه یې موږ به په هغه اندازه د دې حمایه کوو. د هر محتسب د هر رئیس د هر مدیر سره به زموږ پوره حمایه ورسره وي. نو څوک چې د دغه نظام د دغه ادارې حمایه نه کوي
هغه زموږ د نظام حمایه نه کوي. هغه سړی به موږ نه په حوزه کې پرېږدو، نه به په ولسوالۍ کې پرېږدو، نه به په یو بلې ادارې کې پرېږدو. نو زموږ به انشاءالله پوره در سره تعاون وي. تاسو کوشش وکړئ د دې منکراتو په لرې کېدلو کې. د یاد غونډې په مهال د کابل ولایت امر بالمعروف رئیس مولوي رحمت الله زبیر په خپلو خبرو کې له محتسبینو وغوښتل څو د خلکو په شخصي کارونو کې مداخله ونه کړي. موږ او تاسو په امر بالمعروف کې د زور او د ځواک نه کار نه اخلو. دا د موږ مسؤلیت نه ده، بلکې د موږ مسؤلیت هغه اصول دي چې قرآن کې او د نبی علیه الصلاة والسلام د طرف نه موږ ته راغلي دي. موږ او تاسو به اخلاق استعمالوو، موږ او تاسو به نرمي استعمالوو، موږ او تاسو به په خلکو باندې د رحم او د تلطف او د شفقت لاس کش کوو. دا د موږ او تاسو مسؤلیت ده. زور ظلم زیاتی به چا سره نه کوو. دا زور ظلم زیاتی، دا وهل ټکول، دا قسم تکالیف په د 500 کلو کې په د افغانانو تیر شو. افغانان ډیر دردېدلي دي. آینده لپاره په دوی باندې رحم او تلطف پکار ده. د یادونې وړ ده چې د کابل سربیره په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هم د محتسبینو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول سیمینارونه ترسره شوي او په راتلونکي کې به د هیواد په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.